السلام علیکم او ستړي مشي په خیر رالی. امید لرو چې روغ جوړ به او د ژوند په مزو کې به سایډس باندې چې ما سره کومه ویډیو لګېدلې ده دا یو افغاني زموږ ورور دی د افغانستان سره تعلق لري چې دا ټایم په یو کې زما په خیال دی او هلته چې کوم د طاهر خان د نوي هوټل ټي کې آر پرانیسته شوې ده نو په هغې حوالې سره دغه یو څو خبرې کړې دي خو زما په نس باندې زما په سوچ مطابق باندې داسې نه ده کول پکار. مونږ له پکار ده چې مونږ ټول یو شان پښتانه هغه که د لر دي که د بر دي پکار دا ده چې مونږ یو بل له لاس ورکو او د یو بل ملاتړ جوړ شو. که یو سړی مخکې کېږي الله هغه ته عزت ورکړی دی نو مونږ څوک یو چې هغه به مونږ ښکته راغوزار کړو یا هغه به د یو ویډیو په هغې پسې وکړو یا هغه به چې کوم دی نو مطلب مونږ ښکته ښکاره کړو یا د هغې به مونږ ناکامه کړو. دا هر څه چې کوم دي دا د الله په لاس کې دي انسان هېڅوک نشي کولی خو دغه یو سوچ چې کوم هغه ښکاره کړی دی هغه کومه ویډیو کړې ده نو د دې نه دا معلومیږي چې په هغه په زړه باندې دا نه جوړېږي چې آیا یو سړی یو پښتون هغه دې مخکې لاړ شي. هغه پکې خبره کړله چې یاره ټولو افغانانو ته لکه مطلب دا زما خواسته چې دلته مه راځئ که نه نو دا خو یاره زه په دې ما سره څه الفاظ نشته چې زه دی ته ووایم. بهرحال تاسو پې خپل نظر شریک کړئ چې آیا دا ښه کار دی که غلط کار دی. ویډیو را سره وګورئ بیا به خبرې کوم. افغانانو خویندو ورونو خدای او رسول ومنئ د یو افغاني دوکان ته ورسئ په هر ښار کې چې یې د یو افغان رسټورانټ ته لاړ شئ افغان ټیکوې ته لاړ شئ هغلته یو څو روپۍ خرچه کړئ چې تاسې د ټي کې آر په نوم باندې د دې نوم ته راځئ که نه په والله بله برګر د برګر په هغه باندې هم نه ارځي نو بهتر دا ده چې لاړ سي چېرته د افغانانو رسټورانټ ته افغانانو ټیکوې ته هلته خوراک وکړي ګټه افغانستان ته رسېږي دا ټول ګلخانان دي دلته و دا بل ته هم ګوره ډوډۍ 2 روپۍ ډوډۍ نه ده ګوره دې خوا ته وګوره دا پورته کوم که نه قسم په خدای دې پورته کوم باید څه پورته کړي موږ دپاره خو ټول یو شان دي هغه که د لر دي که د بر دي پښتانه ټول ګلونه دي او الله دې چې چېرته وي نو ښاد آباد دی الله لري او زموږ دعاګانې هغې سره دي. ټي کې آر کوم چې طاهر خان هوټل دی نو هغې دپاره هم زموږ دغه دعاګانې دي چې هغې یو سټرګل کړی دی هغې د وړوکې وړوکې سټپ چت کړی دی او دغه ځایګي ته ورسېدو دا هم د الله یو کار دی او د ده څه خپل څه کمال نشته دی بس الله ورله دغه عزت ورکو او زموږ هغه دپاره دعاګانې دي چې الله دې هغه هم آباد لري الله دې هغه ښاد لري چې هر چېرته وي. نو ډېره مننه ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ آباد اوسئ.